أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ګرانو کتونکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د اسماء حسنا د سلسلې یو نوی ویډیو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. نن به موږ د الله رب العزت د پاک نوم العظیم او د الغفور فضائل وظایف برکات تاسو ته بیانو. د الله رب العزت په دې نومونو کې ډېر لوی برکت دی او څوک چې د خپل څه مشکلات دپاره الله رب العزت په خپل دغه صفتي نومونو سره رابلي او هغه ته سوال کوي، الله رب العزت هر قسم مشکل آسان کوي. دوستانو د العظیم مطلب دا دی چې معنی دا ده چې ډېر لوی. د دې په فضایلو کې راځي که څوک چرته یا عظیم د دې ورد د دې ذکر کثرت سره کوي، یو خو به الله رب العزت په دنیا کې ولا عزت او عظمت دا ورکوي او د تمام مرضونو نه به الله رب العزت محفوظ ساتي. که څوک دا اسم مبارکه یا عظیم دا 12 ځل د هر مزو نه پس وي نو ان شاء الله العزیز الله رب العزت به د هر ناګهاني آفتونو نه په امن کې کوي او د تبا امن ملاويږي. کله چا سرکاري کیس وي، څه مسله وي ورته، یا عدالتي څه مقدمه وي، یا څه بله مسله د حکومت د سرکار طرف نه ورته وي، نو که هغه یا عظیم وایي او دا چې دی 12 ځل یا عظیم په ځان باندې دموي، ان شاء الله العزیز الله رب العزت به دغه مسله هواره کړي او د حکومت طرف نه باید سره نرمي کیږي. که د چا د خېټې څه مسایل وي، د کولمو بیماریانې وي، علاجونه ډېر کړي وي او هغه نه ټیک شوی، نو دا یا عظیم د وزل وي او په اوبو د دمۍ هغه اوبه د بیاس کې ان شاء الله العزیز د کولمو د خېټې څومره مسایل چې دي الله رب العزت به هغه بیماریانې ختموي. اوس به د الغفور یو څو وظایف تاسو ته بیان کوم. د الغفور مطلب دا دی، معنی دا ده ډیر زیات بخونکی. فضایلو کې راځي چې څوک دا اسم مبارکه ډیر وایي، د دې ورد کوي، یو خو به الله رب العزت د تکلیفونو نه، د غمونو نه، د مصیبتونو نه لرې ساتي او مال اولاد کې به الله برکت اچوي. حدیث شریف کې راځي که څوک په سجده کې یا رب اغفر لي 3 ځل وایي نو الله رب العزت به مخکینی او وروستني ټول ګناهونه ورته معاف کړي. خدا به د نفلي لمونځ په سجده کې وایي، د فرضي لمونځ په سجده کې دا نشي ویلی. دغه رنګې د بعضې کسانو تبه وي او هغه تبه د هغوی نشو کېږي، نو که چېرته هغه یا غفورو 3 ځل په یو کاغذ باندې ولیکي او دغه بیمار غاړې ته یې واچوي، ان شاء الله العزیز دا تبه به یې کوزه شي. او که چېرته د دې یا غفورو سره یو 3 نور پاک نومونه د الله رب العزت یو ځای کړي نو د هغې ډېر برکات دي. د دې په فضایلو کې راځي که یو سړی یا سبوحو یا قدوسو یا غفورو یا ودودو دا ووایي او د خپل دشمن تصور د هغه مخ په ذهن کې راولي او په تصور کې په خیال کې د هغه په مخ باندې ورچوف کړي، نو یو خو به دشمن دته نقصان نشي ورسولی، یو به خوله بندوي، د ده خلاف به خبرې نشي کولی. او دغه رنګې د زړه صفایي دپاره د یا غفور ویل دا ډېر بهترین دي. او د بدو اخلاقو نه، د روحاني امراضو نه، جادو نه، سحر نه، نظر نه، حسد نه او ښکاره بیماریان نه به ان شاء الله العزیز الله محفوظ ساتي او د ده په مال او په برکت د اولاد کې به هم برکت وي. ان شاء الله العزیز د یو نوي وظیفې سره بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. تر هغې پورې مالی اجازت راکوي. د الله په امان.